د روانې زیږدیزې میاشت په 20 نیټه یعنې 2 ورځې وروسته د خوست ولایت په کوربتوب د غازي امان الله خان لیسټۍ کورنۍ سیالۍ پیلیږي چې د سپټمبر تر 6 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې د هیواد د 5 زونونو لوبډلې بند امیر، مساینک، بست، آمو او سپین غر ګډون لري، په داسې حال کې چې تیر کال 4 لوبډلې لوبېدلې وې. را روانې لیسټۍ سیالۍ د سپین غر زون او آمو زون لوبډلې ترمنځ په لوبه پیلیږي. د دغو سیالیو د جوړښت او مهالویش له مخې به ټولې لوبډلې په لومړي پړاو کې 6 لوبې ترسره کړي چې له منځه به یې 2 مخکښې لوبډلې د سپټمبر په 6 په پایلوبه کې سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې په سږنۍ لیسټۍ کې به هم د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ مخکښ او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي. لیسټۍ کورنۍ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2019 زیږدیز کال کې پیل شوي چې تر دې دمه یې 2 پړاوونه ترسره شوي. 3 ځلې یې اتلولي مساینک، 2 ځل بست او یو ځل سپین غر او هندوکش لوبډلې ګټلې ده.